بنو کې د سبزیو او میوو تاجران او د شاتو مچیو کاروباریان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د تورخم او چمن په سیر د افغانستان سره د تجارت د پاره د غلام خان لاره هم خلاصه کړي شي. د غلام خان لارې بندېدو په صورت کې د سبزیو او میوو تاجران او د شاتو د مچو کاروباریان د کروڑونو روپو تاوانونو سره مخ شوي دي. اخیستې شویو باغونو او منډیانو کې سبزی او میوې ضایع کېږي چې په نتیجه کې د دوی تجارت د زوال لوري ته روان دی. مش په کروڑې کارباري په بوغینا کړی دي و دغه ته په پکري چې سپداسو کې سترتیب وکړو دامبونه بوغینا په کروڑې کارباري په سودا وکړي دي خو چې مش دا بورډر خلاص نه کړه مې څه قسم ترتیب نه جوړېږي نو مش د ګورنمنت نه اول دا مطالبه کوي چې پرمن طریقې سره مې نه احتجاج دا او مشته د بورډر خلاص په یو دوه ورځې شي که خلاص نشي شاید چې مش په دې خبره مجبور شي چې مې روړې توزیع وروړي را باندې کی. بل چې کم افغانان دلته د مچیو کاروبار کوي هغه هم په دې ورځو کې د ګرمۍ نه خپل مچۍ د 3 میاشتو د پاره افغانستان ته وړي چې د غلام خان د لارې بندېدو په وجه د ګرمۍ له امله د مچیو زیاتره فارمونه د ضایع کېدو سره مخ دي. 9 میاشتې زه د پاکستان کې مچۍ ګرځولی شم د 3 میاشتې چې نشم ګرځولی مچۍ ته به نقصان دی سل په سل کې مړېږي غونډې چې ونړوم تلې ختمېږي. یعنی په افغانستان کې میږي چې نه د پرانه بری میږي سړدای د پرابری چې میچایم په زیر کې به میچایم پوتې شي کمیچای کمزوري شي میږي بیره کې بنا نه کو بیره کې بنا چیرته د پاکستان کې ده. د غلام خان لارې شمالي وزیرستان د ایکسپورټ او امپورټ صدر حاجی عبدالله خان وایي د 13 میاشتو راهیسې د غلام خان لاره د کورونا وایرس نه د مخنیوي په نامه باندې تړل شوې ده چې اوس د تورخم او چمن لارو خلاصېدو نه وروسته د دې لارې د تړلو هیڅ قانوني او اخلاقي جواز نه دی پاتې. سبزی میش وراسته شوه میوه میش وراسته شوه میش بوغینا کړي دي میش بنمولینا وشته دي کاروانده مې کړي دي هغه چې کیما دکانه یې میش په نیم قیمت باندې نه خرڅېږي و میش ډراورون په افغانستان شي سور شوی دي هغه چې کیما دکانه واپسې 2 میاشتې پیرا شوې ته واپسې اجازهات نشو ملاو خو چې چمن کولاو شو او تورخم کولاو شو مهرباني دا وشي مشته د غلام خان بارډر کولاو شي میش کاروبار په ټاپه ویلوړ د میش مشاندري ویلوړ د میش سبزی وراسته شوې میش سبزی د سلری په شای په لاس ری نه خرڅېږي. بنو کې د سبزیو او میوو تاجران او د شاتو د مچیو کاروباریان دا هم وایي که یو څو ورځو کې د غلام خان لاره د تجارت د پاره خلاصه نکړې شوه نو دوی بیا حق لري چې د کورونا وایرس د بندیزونو باوجود هم سړکونو ته د احتجاج په توګه راوځي. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.